هغه افکار چې هغه خراب کړي و هغه تا بیرته جوړولی شو. هغه ملت چې هغه پسې ولاړو له دغه خلانه په استفادې باندې تا په ځان راټولولی شو. ولې موږ دومره لنډ فکر کوو؟ نن زما او ستا د فتواګانو معیار د سیکولرانو تر ټویټرونو تر هغه پورې ولې ورسېده؟ خو ما او تا مقصر یو. ولې دغه لویې موقع له لاسه ورکوو؟ پرون د همدغه عیسی په مرمۍ باندې حمیدالحق ویشتل شوی، هغه ته شهید نه وایي. نن منیر شاکر ته شهید وایي. دا زما او ستا کمزوري ده. منبر چې خالی شي دوی رانه نیسي. نن څه کفر کېده چې ته کم از کم خاموشه پاتې شوی وای. دغه جنایت، دغه ظلم، دغه بربریت چې نن د پاکستان نظام کوي، چې هر څوک د دوی په ګولۍ باندې لګیږي، ته باید په باندې اوښکې تویې کې. که نور هیڅ نسی کولی، ته باید خاموشي وکړې. ته به څه وخت د پاکستان د حکومت په خلاف کرکه راپاروې، نفرت به راپاروې. زه درته قسم خورم چې مفتي شاکر په دې نه د وژل شوی چې دې غلطې فتواګانې ورکړي یا د دې حدیث نه دي منلی یا یې تراویح نه منه. یوازینی علت یې دا و چې دوی د بلوچستان د ځپونکو ګزارونو مخه د خلکو بلې خواته اړوله، چې الحمدلله نن په د اسلام دین تا ته کوم درس درکوي؟ 3 ورځې به د دښمن دی ووژل شي، دښمن دی. 3 ورځې پورې د هغه په حق کې به ته هیڅ نه وایې، ولو که هغه ډېر ظالم او جابر وي. 3 ورځې وروسته بیا نور سره ګزوه. دومره خو یې پرېږدئ چې جنازه قب دغه کلچر نور ورک کوي. دا دین نه ده. هر څوک ګوره امریکان یا دا دومره وخت کې د جهاد چې په مخامخ ته په سنګر کې ولاړ وي، د اسلام مجاهد وي، د اسلام له ټولو اصولو نه دفاع کوي، ځان د اسلام په خاطر قربانۍ، خو چې کله د دښمن مړ که نور که غرض نه ورسره لري، د مړي توهین یې نشي کوی، چک یې نشي پسې وهلی. مه کوئ، د خدای روی وکئ. د افغانستان د اسلامي امارت مخالفت تر ننه پورې دې سړي نه ده کړی، بلکې صفتونه یې کړي ډېر رزیل شیطان رسنۍ ورته راغللې چې دی دې ته مجبوره کړي چې اسلامي امارت وټکوي یا د ده په خلاف خبره وکړي. ده ترې نه پرهېز وکړو تر اخره پورې. ځینې توصیې هم درلودلې او ننګه یې کړې ده. د پیغور په شکل اسلامي امارت پاکستان ته وړاندې کړی چې وشرمېږه، ته یو اټومي قوت یې ورسه وګوره امارت اسلامي څه کوي. نو وخت چې یو سړی د تا په خلاف نه وي، د تا د نظام په خلاف نه وي، دغه شینواری خبیث د امیرالمؤمنین په اړه باندې ترې نه پوښتنه کوي، وایي ما نه له نږدې لیدلی ده او نه زه د هغه په هکله کوم ګستاخي کولی شم، نه د هغه په هکله نظر درکوم. په هر شي باندې ورغلی ده. ګوره زموږ د تاسو د نظام په مشرتابه او په نظام او په وزیرانو باندې تر اوسه پورې اوف قدره نه ده کړی. بالکل دا ویډیو موږ وکتله، دا ویډیو موږ وکتله، بالکل حقیقت دی دغه. هو نو موږ او تاسو باید څه شی وکړو؟ د موږ او تاسو نظام ده. ګوره موږ سره په افغانستان کې هندوان ژوند کوي، موږ سره شیعګان ژوند کوي، موږ سره مختلفې فرقې والا ژوند کوي. صحیح ده؟ نو موږ من حیث یو نظام باید دوی سره برخورد وکړو که من حیث یو داسې څوک چې هیڅ مسؤلیت نه لري؟ او آیا موږ تر خپل نظام، تر خپل علماو، تر خپل شیوخو ډیر پوهیږو؟ زه همیش وایم چې دغه فتواګانې چې مرجع نه یې معلوم، دغسې یو قصه راسي د فتوا باید معلومه اوس زه څوک یم چې زه چاته شهید